ماښام په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن سهشنبه ده د سلواغې نهمه او د جنورۍ 29مه نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد او د ولسمشر غني څرګندونو ته غبرګونونه. امرالله صالح وایي د سولې کلي په کابل کې نه بلکې راولپنډۍ کې ده. محمد محقق وایي که د خلیلزاد هڅې د افغانستان ستونزه حل نه کړي کړکېچ به پسې وغځېږي. خوب است که به خلیلزاد فرصت بدیم و خلیلزاد هم این مسئله رو در نظر بگیره که تنها با یک گل بهار نمیشه. د کابل لخوا د پاکستانی طالبانو د فعالیت احتمالي مخنیوي ته د پاکستان هیلهمندي. د پاکستان پوځ تمه لري چې افغانستان کې د سولې هوکړې سره به په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت مخنیوی وشي. میخواهند که کمک دریافت کنند نه تنها از ایالات متحده آمریکا بلکه از کشورهای دیگر، کشورهای عربی. کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د ځوانانو راټولیدنه او د سولې په اړه نظرونه. غونډه کې دولتي چارواکو د سولې او حکومتوالۍ په اړه معلومات ورکول. تقاضاهای نامشروعی که با ممالک منطقه و دنیا داشته باشند بیاین سر ما یک نظامی را باز تعمیل کنند که ما شما در او هیچ انتخاب باز نداشته باشیم. د طالبانو له بنده د شاوخوا 40 تنه پوځیانو ازادي. د دفاع چارسنبالي وزیر د ترهګرو پر وړاندې د پوځ پر ځواکمنتیا ټینګار کړی. او د وینزویلا له حکومته د روسیې ملاتړ. د روسیې بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د نیکولاس مادورو له حکومته ملاتړ لپاره چې هر څه ته اړتیا وي وبه یې کړي. بخیر راغلی، زه فواد اکبرزی. محمد محقق وایي که زلمی خلیلزاد د افغانستان ستونزه حل نه کړي ښایي د افغانستان کړکېچ نور هم پسې وغځېږي. محقق وایي باید خلیلزاد ته وخت ورکړل شي. نوموړی زیاتوي د افغان سولې لپاره پر ملي اجماع سربیره د سیمې اجماع هم مهمه ده چې په وینا یې که سیمه ییزه اجماع نه وي د سولې اوسنۍ هڅې به افغانستان کې د سیمې د هیوادونو په نیابتي جګړې بدلې شي. ورته مهال د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د زلمي خلیلزاد د خبرو په غبرګون وایي د سولې کلي په کابل کې نه بلکې راولپنډۍ کې ده. ښاغلی صالح وایي د طالبانو وړاندیز د سولې وړاندیز نه بلکې د تسلیمۍ او ګواښ وړاندیز دی. د افغانستان د سولې لپاره هڅې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوحه کې طالبانو له اساسو سره له شپږ ورځنیو خبرو او له ولسمشر غني سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان د سولې کلي په کابل کې ده. زموږ لومړیتوب په افغانستان کې جګړې پای ته رسول او په دې هکله ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز نه پرېږدي. د ځانګړو مسلو په اړه به خبرې دوام ولري. خو د ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې له غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ملي امنیت پخواني رئیس او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح د فیسبوک ورپاڼه لیکلي د سولې کلي په راولپنډۍ کې ده نه په کابل کې. ښاغلی صالح لیکي سوله یوه اړتیا ده خو هغه څه چې طالبانو او پاکستانیانو د سولې د بستې په توګه موږ ته نه بلکې امریکا ته ورکړي د تسلیمۍ او ذلت بسته ده. رحمت الله نبیل هم د پاکستاني استخباراتو او د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ موافقې ته په اشارې سره چې د نوموړي په وینا د خپل ماموریت پر مهال د هغې د لاسلیک کولو مخنیوی کړی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه د دې مادې شاملول ښیي چې څوک چاته تسلیم شوي دي. تا زمانی که یک چیز روی خط نبه، روی کاغذ نبه که اصل موضوع چی است، طرفین بالای از موافقت صورت نگیره به هیچ وجه ما گفته نمیتونیم که طرح تسلیمی است و یا صلح است. په دې لړ کې د اسلامي جمعیت اجرایي رئیس د سولې له اوسنیو هڅو په ملاتړ سره وایي د هیواد مشران په تیره بیا ولسمشر دي له غوسې ډک چلند او احساساتي غبرګونونو چې د هیواد په ګټه نه دي ډډه وکړي او باید د سولې د ټینګښت لپاره رامنځته شوی فرصت د ولسمشر او د هغه د نږدې کسانو د واک د خوندیتوب له امله له لاسه ونوسي. طالبان سرازی فشاری میکنه که حکومت اداره موقت باید به وجود بیاید. یعنی زلمه خلیلزاد شاید بخواهد که اگر حکومت افغانستان دوره موقت را بپذیره در او صورت کلیشان اینمی خواهد بود.
له بلې خوا محمد محقق چې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي خبرداری ورکوي که د زلمی خلیلزاد هڅې ناکامې شي د افغانستان کړکېچ به اوږد شي. خوب است که به خلیلزاد فرصت بدیم و خلیلزاد هم این مسئله رو در نظر بگیره که تنها با یک گل بهار نمیشه، که یک امارات دید یا عربستان و پاکستان این مشکل شد حل نه. بسیاری کسایی در این زینف است کشورهای منطقه که اونا رو نادیده گرفتن، خدا نخواسته که ما به یک مشکل دیگه گرفتار نشیم. او هم از بیرونم جامعه حرکت کنه، از داخلم. داسې ښکاري چې سهولت چټکي او همداراز پیچلي شوي دي. د پاکستان پوځ تمه لري چې افغانستان کې پر 16 سالابه په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت مخنیوی وکړي. ورته مهال کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي پاکستان نه غواړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت اداره د طالبانو په واک کې وي، بلکې غواړي طالبان په راتلونکي حکومت کې د پام وړ رول ولري. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې پر ډیورند کرښې خپله څارنه زیاته کړې ده. په دغو سیمو کې د پاکستاني طالبانو تحریک فعالیت لري. د پاکستان پوځ د پاکستاني طالبانو تحریک د جنګیالیو شمیر له 3 تر 4 زره تنه بولي. تیر کال دغې ډلې په شمالي وزیرستان کې 11 بریدونه ترسره کړل. خو اوس پاکستان هیله دی چې طالبانو او امریکا ترمنځ د سیاسي موافقې وروسته د پاکستاني طالبانو تحریک د فعالیتونو مخه ونیول شي. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر په دې باور دی چې پاکستان نه غواړي د راتلونکي حکومت مشري د طالبانو پر غاړه وي، خو غواړي دا ډله په راتلونکي حکومت کې د پام وړ رول ولري. پاکستان غواړي طالبان د افغانستان په حکومت کې د پام وړ ونډه ولري. دوی احساسوي چې دا کار په افغانستان کې د دوی د ګټو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. له همدې امله غواړي چې د کړکېچ د دوام پر ځای د سولې په هکله خبرې وشي. له دې سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د اسلام آباد یو بل علاقمندي له امریکا او لویدیځو هیوادونو د لا زیاتو مالي مرستو ترلاسه کول هم بلل کیږي. پاکستانی ها هم از جنگ افغانستان بهره بردن و هم از صلح افغانستان میخوان بهره ببرن. اینا امیال میخوان که کمک دریافت کنن، نه تنها از ایالات متحده آمریکا بلکه از کشورهای دیگه، کشورهای عربی. خو د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر په دې باور دی چې افغان حکومت باید له دې فرصته په سمه توګه ګټه پورته کړي. بخصوص ابهاماتی است اونا باید روشن شود، ما مشکلاتی است و مشکلات باید راه حل عادلانه برش پیدا شود، ولی ذهنیت ما ای باشه که ما بالاخره دمی مذاکرات ما به نفع صلح، موافقه صلح کامیاب میشیم و باید به امو طرف ما کار کنیم. یک چانسی است که در چندین سال فقط بار اول است که به میان آمده. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا سره خبرو ته طالبانو د حاضرولو لپاره د دې هیواد د پیاوړي رول خبره کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې استازی هم اسلام آباد ته تللی او د افغانستان په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د هیواد له 40 ولایتونو شاوخوا 2000 ځوانان د لوی جرګې خیمه کې راټول شوي او دولتي چارواکو ورته د سولې او حکومتوالۍ په اړه معلومات ورکول. دا ځوانان به بیرته خپل ولایتونو ته ستنېدو سره د سولې په اړه نظرونه له خلکو سره شریکوي. نننۍ غونډه کې د ټولګټو چارو وزیر پر خلکو غږ وکړ چې طالبانو ته د اجازه نه ورکوي چې د خپلې خوښې نظام پر خلکو تحمیل کړي. دا پروګرام د ولسمشر غني دفتر جوړ کړی و او ټول لګښت هم ارګ ورکړی ده. په دغه مشورتي ناسته کې د ټولګټو وزیر له هیوادوالو غواړي طالبانو ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو غوښتنې عملي کړي. ما شما 35 میلیون انسان هستیم. ما نباید هیچ وقت اجازه بدیم که یا هر چی که خواستن و هر شرایطی که خودشان داشتن یا با تقاضاهای نامشروعی که با ممالک منطقه و دنیا داشته باشن بیاین سر ما یک نظامی را باز تعمیل کنن که ما شما در او هیچ انتخاب باز نداشته باشیم. د کابینې د غړي خبرداری ورکوي که د سولې موضوع په تدبیر سره مدیریت نشي هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. مدیریت پروسه صلح باید تحت مشروعیت نظام باشه نه خارج از نظام، چون تجربه کردیم در اون وقت میخواستن با روسا مذاکره بکنن مستقیم، با اون دولت و رژیمی که در اینجا بود نمیخواستن مذاکره بکنن. نتیجه ما شما در سالهای 1991 92 دیدیم. هغه اختلاف نظر چې په نورو مسایلو کې ستا په سوله کې باید دا کوشش وشي چې پر دې باندې اجماع راشي د ټولو ترمنځ او زموږ مدني ټولنې، زموږ احزاب،
او ټوله د دوی نظرونه کاملا یعنی مهم دي چې باید مد نظر ونیول سي ولې باید محور یو سي. نقطه کور قضیه اینه که هنوز ما مردم افغانستان واضح درک نکردیم که طالبان چی میخواد. دا ناسته د ولسمشر دفتر په مالی لګښت ترسره شوه. د ولسمشر ځانګړی سلاکار وایي افغانان باید د سولې په اړه پریکړه وکړي نه بهرانیان. صلح چی است این ما باید این برای ما خارجیان نمیتونن بگویند. جنگ ما نسلی هستیم که با جنگ پیدا شدیم با جنگ کلان شدیم و صلح هم فقط خود ما میتونیم تنظیم کنیم. د غونډې برخوال وایي د ولسمشر سلاکار د دې ناستې تابع کړې وم او دوی په ناسته کې د ګډون غوښتنه وکړم. طالبانو یوازینی هدف دا دی د بهرنیانو شتون په افغانستان کې یوه بهانه بولي او که چیرته بهرنیانو د مشرانو نه مې دا هیله ده چې آیا د بهرنیو په شتون کې په هېواد کې سوله راتلی شي یا د بهرنیو په نه شتون کې که نه راځي باید څه وکړو او که راځي باید څه وکړو. یک پستی از سکرتر رئیس صاحب جمهور مانده بودن به فیسبوک مثلا گفت بود هر کس که مثلا خواسته باشه به این نشست چون که چند وقت قبل برگزار میشه میتونه اشتراک کنه. یو شمېر د ځوانان وایي خپل ولایتونو ته له تللو وروسته به له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ کوچنۍ ناستې ترسره او د سولې په هکله به خپل نظریات له خلکو سره شریک کړي. د هیواد د دفاع چارسنبال وزیر وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل یوه سیاسي موضوع ده. اسدالله خالد د ترهګرو پر وړاندې د پوځ پر ځواکمنتیا ټینګار کوي. د دفاع چارسنبال وزیر دا خبرې د هغو 40 تنه سرتیرو د ژغورنې پر مهال وکړي چې تازه د ځانګړو ځواکونو لخوا د طالبانو له بنده آزاد کړي شوي دي. نوموړی وایي له ژمنې سره سم ترهګر چې هر ځای وي په نښه به یې کړي. دا د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو قولي اردو ده. د ملي دفاع وزارت سرپرست دغو ځواکونو لیدلو ته ورغلی چې په غزني ولایت کې په تازه عملیاتو کې 38 هغه افغان پوځیان له بنده خوشي کړل چې د طالبانو لاسته ورغلي وو. وعده کرده بودیم که میریم به لانه‌های دشمن. یک مثالش امروز شما میبینین امی انشالله ادامه میافه و نمیمانیم که زندگی آرام ملت ناآرام بسازد. نظر به استراتژی جدید و من بعد همی عملیات‌های ما دوامدار خواهد بود. عبدالرشید شپږ میاشتې مخکې کله چې له زابله د رخصتۍ تېرولو لپاره کابل ته پر لاره و د طالبانو لخوا ونیول شو. مردمه بود که وحشه بود، انسانیت نداشت، بسیار ظلم میکرد، نمیرسید او نمیرسید، بسیار ظلم روان بودگه، هر دفعه زدن بود لطکوب بودگه. دغه سرتیري چې څه باندې اویا ورځې د طالبانو په بند کې وایي له هېواده د دفاع لپاره یو ځل بیا وسله پورته کوي. انشاءالله چې موږ به د خپلې خاورې دفاع کوو. والله چې 4 شپې مو ولا به بلا کور کې وکړو بېرته به ځو خپل وظیفې ته ځو خپله دنده به ادا کوو. د ملي اردو ځانګړو ځواکونو قومندان وایي د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ترهګرو پر خلاف په میاشت کې کابو 300 عملیات ترسره کوي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د یو ولسي کس پر کور هوایي برید کې لږ تر لږه 15 کسانو ژوند بایللی او په همدې کور کې یوه 2 کلنه ماشومه او پلار یې ټپین شوي دي. اوس نو د دې کورنۍ خپلوان له حکومته عدالت غواړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي بیا وایي دا برید د بهرنیو ځواکونو لخوا او د هلمند چارواکو سره له همغږۍ پرته شوه چې په پایله کې له 10 زیات ولسي وګړو ژوند بایللی. ځایي چارواکي وایي تر دې وروسته به بهرني ځواکونه دوی سره له مشورې پرته بریدونه نه کوي. عبدالله حمیم ریپورټ راستولی. هغه 2 کلنه ماشومه ده چې 15 ورځې وړاندې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د مور په ګډون د کورنۍ 15 تنه غړي د یوه هوایي برید له امله له لاسه ورکړه. عبیدالرحمن د یادې قرباني کورنۍ له نږدې خپلوانو څخه دی. نوموړی وایي هغه کورنۍ چې د جمعې په ماښام هوایي برید ورباندې ترسره سو یوازې یا د ماشومه او پلار یې په ټپي حالت کې ژوندي پاتې سوي دي. والله که یا د طالب په ساحه کې و ملکیان و ولاړه یو یې پاته سو د دغه کورنۍ د لښکرګاه د امرجنسي څخه پرون وایستی چې د ملا تداوی یې دلته نه کېده. طالب در دولت غټ ظلم کوي چې مینونه یې پر راګرځولي دي. دولت در طالب ظلم کوي چې بمبار پر کوي. هلمندیان وایي دا ډول بریدونه چې ملکي کسانو ته پکې زیان اوړي هیڅ ورته د منلو وړ نه دي. چې زموږ یو بې ګناه او بې دفاع وګړی
په شهادت رسیږي، زخمي کېږي، دا هیڅ د ولس په استازیتوب باندې موږ ته د منلو وړ نه ده. یوه خبره دا ده چې په مجموع کې موږ ته جنګ د منلو وړ نه دی، ځکه چې پر موږ تپل سوی دی. خو د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو له لورې په سنګین ولسوالۍ کې له برید څخه وړاندې د هلمند نظامي شورا ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکول سوي او تر برید وروسته ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښتل. شپې لخوا څخه ترسره سوي دي هغه په دې ځای کې له ټولو هغه کسانو سره چې هغه په هلمند کې میشت دي نه ده شریکه سوي او عیبید ترسره سوی دی. نو هغه تلفات چې ملکي کسانو ته پکښې اوښتي دي هغه تقریبا تعداد تر 10 نفرو زیاتېږي. سنګین د هلمند په شمال کې یو له هغه ولسوالیو څخه ده چې د تیرو 3 کلونو را په دې خوا مرکز د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. خو په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو د یادې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې ځانګړي عملیاتونه پیل کړي دي. د خبري ساعت دوام تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي پاکستاني نظامیان د ترهګرو پر ځای عام خلک په نښه کوي. دغه کډوال چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت دي وایي پاکستان کې ورسره ډېر ظلمونه شوي دي. د هغوی زیاتوي پاکستان اوس هم په خپله خاوره کې د ترهګرو پر وړاندې توپیري چلند کوي. عبدالحق عمري ریپورټ راستول. شوکت د شمالي وزیرستان اوسیدونکی دی چې اوس مهال د پکتیکا برمل سرحدي ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیروي. شوکت د پاکستاني نظامیانو له ظلمونو پرده پورته کوي. وایي پاکستاني نظامیانو یې کور بمبار کړی دی چې میرمنې په ګډون 2 ماشومان یې ورته وژلي دي. په 2014 کې زه په سعودي عرب کې وکنه د میش په کلي باندې بمبار وشو د شپې په 1 بجه. په دا کې 28 کسان ښځې سړي د ټول په د شهیدان کړل. په دا کې لکه مو خپله کوروالا شهیده شوله بدمینه معافي او نور ډېر کسومان داسې کسون پکې شهیدان شول لکه وړوکي ماشومان چې په خولې باندې یې پیر وتل. په میش کې مې بېغن رغلي وي د زبینه د میش کورونه رنګ شول د میش مولونه دولتینه دا ختم شول. هغه نه بهر چې کوم شهیدون وشول شهیدون هیڅ کې کسون کې درش کسون شهیدون دي. دغه کډوال پاکستاني نظامیان پر اموژنه تورنوي. وایي پاکستان د ترهګرو پر ځای عام خلک وژلي دي. دوی زیاتوي پاکستان اوس هم د ترهګرو ډلو کوربه دی. او هلته په پاکستان کې موږ باندې د شپې بمبارونه شروع کړل دغسې کورونه یې ویشتل او سبا به یې په رادیو په میډیا باندې ورکړل چې دغه مې ټول دهشتګر وویشتل او موږ یو واړه ماشومان ښځې او زنانه یې ټول را شهیدان کړل. په هر ځای کې موږ سره ظلم دی. داسې نه ده چې ظلم دی خو موږ سره کړی پاکستان دی ظلم. په جیټ دا غږ کو چې مو هغه دهشتګر ختم کړل او غوڼه نارینه ښځونې 10 کسان په یوه ورځ په ټیکټر کې په ټیکټر مې شخ کړي دي. دا په جیټ د په موږ د بمبار شری کړی. د یادونې وړ د څو کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال زیات شمیر وزیرستانیان خوست او پکتیکا ته راکډه شول چې یوازې شاوخوا 6,000 کورنۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشته دي. زما شاته ولاړ کوم خلک چې دي دا د شمالي وزیرستان کډوال دي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ژوند کوي. دوی د پاکستان د فوج د ظلمونو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې بېګناه خلک ترڅنګ زنانه او ماشومان ورته وژلي دي. عبدالحق عمري طلوع نیوز برمل ولسوالۍ پکتیکا. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. د خبري ساعت دوام په کابل کې ځینې میرمنې وایي طالبان د ډاډ ورکړي چې د سولې له هوکړې وروسته به د ښځو حقونه نه نقضوي. دا میرمنې وایي د سولې خبرو کې د ښځو ته د پام وړ ونډه ورکړل شي. خو طالبانو سره خبرو لپاره د دولت د پلاوي یوه غړي حسینه صافی وایي ډاډه ده چې هیواد کې به د ښځو پر وړاندې هیڅ خنډ نه وي، البته د ښځو د کار پر وړاندې. آرزو شینواري د څلورم ټولګي زده کوونکې وه چې په کابل کې طالبان واکمن شول. نوموړي له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه او تر ماسټرۍ پورې یې زده کړې وکړې. اوس په یوه خصوصي شرکت کې کار کوي او اندېښنه لري که طالبان راستنه شي نوموړي به کار ونه شي کړای. سوله باید د موږ جلکیانو د موږ ښځو لپاره ټول حقوق بیان کی ووایي او د هغو لپاره کومه ستونزه او کوم مشکل جوړ نه کړي. نو دا صرف د ما خواهش نه ده، دا د هر افغان جلۍ خواهش ده. هاشمه شریف په ننګرهار ولایت کې یوه دولتي کارکوونکې ده. بیربن شریف وایي طالبان باید ژمنه وکړي چې له سولې وروسته به د ښځو حقونو ته درناوی کوي.
خوی ما از دولت ما همی است که باید اطر نادیده و سرسرایی باید در تصمیم نگیرن. تصمیمشان باید جدی باشه، تصمیمشان قانونی باشه و کسی که به افغانستان میایه و با ما صلح میکنه، با ما پروتکل امضا میکنه که ما دیگر جنگ نمیخوایم، باید منافع ملی ما را سر تا سر در نظر بگیریم. د معلوماتو له مخې 10 سلنه محصلین چې له دولتي پوهنتونونو فارغېږي میرمنې دي او هر کال څه باندې 100 زره نجونې د هیواد له ښوونځیو څخه د فراغت سندونه ترلاسه کوي. له بلې خوا اوس 44 خبریالان د هیواد په رسنیو کې کار کوي. در گفتگوهای صلح هیچ نقش بزرگ برای زنان ندادن. این واقعا خودش نگران کننده است. ما صلح را می‌خواهیم که در افغانستان باشه که ما بتانیم دوباره به تحصیل خود ادامه بدیم، به درس خواندن خود و همچنان خدمت کنیم به مریضای خود، به هموطنای خود. دا لاسته راوړنې دي چې په هیواد کې ښځې او نجونې یې له لاسه ورکولو په اړه اندېښنه لري. خو له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي غړي وایي د سولې په خبرو کې به د ښځو غوښتنې په پام کې ونیول شي. مونږ باید خپل د فعلني حکومت د تعهد په اساس هیڅ نوع تشویش ونه لرو، ولې چې دا د یو ډیر غټ بود ټولنې ته مونږ نشو کولی چې دیو باندې یو خط کش کوو، نو مونږ خپل تاثیر لرو، مونږ به شامل یو. په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې د بل هر وخت پرتله زیاتې شوي، خو وبلیدل شي چې له دغو ټولو هڅو سره سره به د افغانستان د سولې پیچلې غوټه پرانیستل شي که نه. د خبرونو دوام له لږې شېبې ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په هرات کې له نشي اوښتي کسان له دولته غواړي چې د کار اسانتیا ورته برابره کړي. له هغوی چې زیات یې له هېواده بهر په نشه اخته شوي وو، وایي بیکاري او بې برخلیکه حال اړ کړل چې د نشي توکو کارونې ته مخه کړي. وایي که کار ورته پیدا نه شي بیا به په نشو اخته شي. ورته مهال هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت کې د هغو کسانو له منځه 80 سلنه بیا په نشو اخته شوي چې درملنه یې شوې وه. په نشي توکو کابو 100 روږدي کسان په دې ځای کې راټول شوي او ټولنې ته په راستنېدو خوښي څرګندوي. دوی څه باندې یوه میاشت تر درملنې لاندې وو او اوس یې کورنیو ته وسپارل شول. دا کسان وایي که ورته د کار زمینه برابره نشي یو ځل بیا به نشي توکو ته مخه کړي. ما در صورتی که کار کسبی نداشته باشیم پس به مواد مخدر رجوع میاریم. بیکاریم، بیکاری هر معتادی که بیکار باشه زود به مواد مخدر رجوع میاره. دیگه کاری که نداریم از عقده بلال ممنوعه که ما به خود کار تهیه کنیم. چون که بیکار بودم خود بچه‌ها اینا زینشینی می‌کردن، مثلا تا کوچه بدنشی و اینا از بیکاری متأثرن. زمینه کار برای مساعد بشه، بتونم لااقل خدمت برای کشور خود انجام بدم. د دغو روږدو درملنه په هرات کې په نشه د اخته کسانو د درملنې د مرکزونو لخوا شوې ده. د دغو مرکزونو مسؤلین وایي کابو 80 سلنه هغه روږدي چې درملنه شوي د وزګارۍ او په ښار کې په زیاته اندازه نشي توکو ته د لاسرسي له امله یې بیرته نشي توکو ته مخه کړې ده. تقریبا میشه گفت 65% رو میارن به مواد مخدر، ولی همون در حدود 40 تا 45 امی اندازه میشه گفت تا 40% اونها مدت پاک هستن. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د هغو روږدو لپاره چې درملنه یې شوې د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د بېلابېلو مسلکي برخو د زده کړې زمینه برابره شوې ده. دوی همداراز په هرات ښار کې د نشې توکو له پلورونکو سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي. او د کسانی که داوطلبانه خواسته باشند که شغل عرفی یاد بگیرن اینا ما در مراکز عرفوی ریاست کار امور اجتماعی ما اینا را تنظیم میکنیم تا اینا کار و شغل و عرفی را بیاموزند. و اخیرا شما به جریان هستیم که ما چگونگی دستگیری و پیگرد دستفروشان مواد مخدر در سطح شهر ولایت تشدید یافته. د رسمي شمیرو له مخې په هرات کې څه باندې 80,000 کسان په نشې توکو اخته دي او له ایران سره د دې ولایت د پولې لرلو له امله هر کال د دغو روږدو کسانو شمیر زیاتیږي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې په نشه د روږدو د زیاتوالي له امله د هغوی درملنه ناشونې ده. بلخ کې د ولسي جرګې ټاکنو ته ولاړ نمایندان چې شکایت لري وایي د معترضو نمایندانو او د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د شوې سلا له مخې باید د 214 صندوقونو رای بیا شمیرل شوی وای، خو ټاکنیزو کمیسیونونو د 114 صندوقونو رای له سره نه دي شمیرلي. خو بلخ کې د ټاکنو کمیسیون مشر وایي د ټولو هغو صندوقونو رای له سره شمیرل شوي دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غوښتل بیا وشمیرل شي.
په بلخ ولایت کې د رایو د هغو صندوقونو بیا شمېرنه چې په تړاو شکایتونه وه تر 10 ورځو وروسته پای ته ورسېده. اوس د بلخ ولایت یو شمېر معترض نمایندان وایي چې یو شمېر دغه صندوقونه بیا نه دي شمېرل شوي. 113 صندوق که باید بازشماری میشد طبق توافقنامه، سرنوشت از این صندوق ها معلوم نیست. کمیسیون که وعده کرده تا وعده خود استاد نشده. ما مردم میخوایم که 80 چند صندوق که مانده او باید با شماری شود. په بلخ ولایت کې معترض نمایندان ادعا کوي چې دا بیا شمېرنه په عادلانه ډول نه شوې او زیاتوي چې په دې تړاو د عدالت غوښتونکي دي. بعض محلات که مثلا اگر داره به هیچ وجه او بازشماری نشده و خواست ما میست که همه تمام محلات بلخ بازشماری شود. برای تفکیک آرای بایومتریک جعلی ما خواستار و بررسی تمام دستگاه بایومتریک در ولایت بلخ می باشیم. په دې لړ کې په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لوري د 603 صندوقونو نوملړ دوی ته رسېدلی و چې د رایو د دغو صندوقونو بیا شمېرنه د معترضو نمایندانو د څارونکو او د مدني ټولنې د فعالانو په مخ کې شوې ده چې په پایله کې څه باندې 3000 رایې باطلې اعلان شوي دي. د ناټو سرمنشي وایي د ناټو اړوند سرتیري به له اړتیا پرته په افغانستان کې د ډېرې مودې لپاره پاتې نشي، خو ټینګار کوي چې د ناټو اصلي موخه دا ده چې د ترهګرو په پټنځای د افغانستان د بدلیدو مخنیوی وکړي. ینس سټولټنبرګ په دې باور دی چې اوس په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د سیاسي حل د هڅو ملاتړ وشي. د افغانستان د سولې په اړه د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د لومړنیو موافقو په هکله د رپورټونو له خپرېدو وروسته د ناټو عمومي منشي په یو ډول دغې موضوع ته اشاره کوي. موږ په افغانستان کې یو څو د یوې سوله ییزې حل لارې او خبرو لپاره لاره هواره کړو. موږ افغان ځواکونو ته د مرستې او مشورې ورکولو لپاره وسیله یو څو په افغانستان کې په خپله امنیت او ثبات ټینګ کړي. موږ به د اړتیا له حده زیات هلته پاتې نه شو، خو له هغې مخکې داسې وضعیت رامنځته شي چې موږ وکولی شو دا هېواد پرېږدو یا خپل پوځیان کم کړو چې زموږ اصلي موخې ته زیان ونه رسېږي. زموږ اصلي موخه د نړیوالو ترهګرو په امن پټنځای د افغانستان د بدلېدو مخنیوی دی. د ناټو عمومي منشي ټینګار کوي دا سازمان د افغانستان د سولې په اړه له واشنګټن سره په اړیکه کې دی. هغه کار چې اوس یې باید ترسره کړو د یوې سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره له هڅو ملاتړ دی. موږ له امریکا سره له نږدې په تماس کې یو. یوه موضوع چې نن به یې په اړه خبرې وکړو د سولې هڅې دي، خو بیا وایو چې زموږ د پوځي شته والي موخه د یوې سیاسي حل لارې لپاره د شرایطو برابرول دي او هیله من یو چې وکولی شو دغې موخې ته ورسېږو. له دې سره پر یو وخت ملي دفاع وزارت په هیواد کې د سولې د هڅو ترڅنګ د طالبانو پر وړاندې ځانګړو پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. عملیات‌های خاصی که ما داریم و یک نمونهش هم امروز شما دیدین، این به شدتش ادامه پیدا میکنه. در میدان وردک امی لحظه عملیات زمینی ما ادامه داره که فعلا در چک وردک هستند بعد از تصفیه سیدآباد و سالار و این منطقه. په هیواد کې د وروستیو میاشتو جګړو تر ډیره د جګړې ښکېلو ته تلفات راغلي دي. په دې وروستیو کې ملي دفاع وزارت ویلي د ملي اردو ځواکونو د ښې روزنې او همداراز د دغو ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي په موخه د پوځیانو د روزنې لومړنۍ دوره له 12 اونیو ته زیاته شوې او همداراز د پوځ د روزنې د مرکزونو پوځي وسایل یې له کابو 80 سلنې پورې زیات کړي دي. هرات کې د ښځینه او اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ وشوې. دا سیالۍ سوله د ژوند لپاره په نوم دي. موخه دا ده چې د لوبغاړو ترمنځ همپالنه دود شي او میرمنې لوبو ته لیواله شي. په همدې حال کې هرات کې د سپورت برخې مسؤلین وایي وروستیو 2 کلونو کې له لوبو سره د میرمنو لیوالتیا زیاته شوې ده. په هرات ولایت کې د میرمنو د والیبال د اتو منتخبو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ چې د ژوند لپاره سوله نومول شوې د لوبغاړو ترمنځ د یو بل د منلو او ورزش ته د ښځو د لا زیاتې لیوالتیا په موخه ترسره شوې دي. دغه ښځینه لوبغاړې سوله یوه اړتیا بولي او وایي د ټولنیزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره امنیت ته اړتیا ده. ما فعلا هم یکی از مشکلاتی که داریم یک تعداد از خانم ها که نمیتونن ورزش بکنن، دلیلش همین است که مشکلات امنیتی از خانواده اجازه نمیدن که یعنی اولادهایشان برن ورزش بکنن، مثلا خانم ها.
به خاطر مشکلات امنیتی و انشالله که اگر صلح در کشور ما ایجاد شود و به وجود بیاید مطمئنا تعداد ورزشکارا و علاقمندی بیشتر ایجاد میشه در عرصه ورزش. مسابقات خیلی تاثیر روی همه شاگردا داره، همه دخترها داره، باعث از این میشه که انگیزه از ما بیشتر شود، رشد بیشتری رو بکنیم، چرا که از همه اقوام وقتی ما جمع میشیم میایم اینجا دوستانه با هم ورزش میکنیم، کدورت‌ها دور میشه، باز بیشتر با فرهنگ‌های هم دیگه آشنا میشیم. اینطور مسابقات که برگزار میشود میتونه برای بانوان محروم جامعه از ما خیلی تاثیرات مفید داشته باشه و اونا رو تشویق کنه بیا در عرصه ورزش فعالیت کنه و به کشور خود یک دستاورد داشته باشه. په هرات کې د ورزش برخې مسؤلین وایي په تیرو 2 کلونو کې سپورت ته د ښځو لیوالتیا زیاته شوې ده. والیبال بانوان به مناسبت صلح برای زندگی برگزار شده. هدف از برگزاری مسابقات والیبال بانوان رشد و توسعه والیبال بانوان در ولایت هرات است و همچنان هدف ما از برگزاری مسابقاتی است تا استعدادهای نهفته را ما شناسایی بکنین و او استعدادهای پنهان را شکوفا بسازین. برای مدت چند سال میشه، 1 سال 2 سال میشه چرا فرق کرده، ما کوشش زیاد کردیم، زحمت زیاد کشیدیم، تونستیم 12 کلب بانوان را ساختیم. دا سیالي یوه میاشت دوام لري او میرمنې په اتو لوبډلو کې د هرات منتخبې لوبډلې ته د لارې موندلو لپاره سره سیالي کوي. په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي پاکستاني نظامیان د ترهګرو پر ځای عام خلک په نښه کوي. دغه کډوال چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشتي وایي پاکستان کې ورسره ډیر ظلمونه شوي دي. دغه کډوال زیاتوي پاکستان اوس هم په خپله خاوره کې د ترهګرو پر وړاندې توپیري چلند کوي. په دې اړه د بحث لپاره له پکتیکا نه ځایي خبریال محمد الله همتیار سټوډیو ته وصل. همتیار صاحب ډېر ښه راغلاست، پرون ته ماښام مو بخیر. راته ووایئ چې د وزیرستاني کډوالو دا ادعا څومره پر ځای ده چې رښتیا هم د پاکستان پوځیان د ترهګرو پر ځای عام خلک دغلته په نښه کوي؟ مننه. سلام تاسو ته او د ټولو نیوز ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. لکه څنګه چې په راپور کې هم نشر شول او دوی خپله دغه ادعا کوي چې پاکستانی پوځیان د دې پر ځای چې ترهګر په نښه کړي بلکې عام خلک په نښه کوي. دغه خبرې دوی له بېلابېلو رسنیو سره کړي دي او دغه ادعا تر ډېره پر ځای ده، ځکه خو هم هغه وزیرستاني کډوال چې هغه پکتیکا ته راغلي دي اوس له ویرې خپلو مینو ته نشي ستنېدی او دوی وایي چې موږ به تر هغې دلته اوسېږو تر څو چې موږ ته یو تضمین راکړل شي. وروستۍ بېلګه کېدلی شي راته وایي چې تاسو ته ریپورټ در رسېدلی وي چې دقیقا کومه سیمه کې شوې وه او پیښه څنګه شوې وه چې پاکستاني پوځیانو دغه کډوال په نښه کړي؟ مننه. کومې خبرې چې موږ د دوی سره کړي دوی وایي چې په وزیرستان، شمالي وزیرستان خصوصا شاول سیمه دوی یادوي چې هلته بېلابېل وخت خپله پاکستاني پوځیان راځي د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، د عملیاتو په نوم راځي، حتی د دوی بېګناه خلک وژني، هغوی باندې توپونه او راکټونه راپیروي او دوی وژني. هلته یو وزیرستاني کډوال وویل چې یعنی تقریبا څو ورځې وړاندې 10 یا 15 ورځې وړاندې د دوی د خپلوانو نه په یوه کورنۍ باندې یو هاوان راغلی ده او د دوی د کورنۍ 2 کسان پکې وژل شوي دي. یعنې دغه ادعا چې دوی کوي په هوایي بریدونو کې د دوی کورونه په نښه کېږي، دغسې ده؟ عملیاتو کې هوایي بریدونو کې هوان خو ځمکنی برید ده چې ځمکې نه پیر کېږي، نو هوایي بریدونو کې هم دا کار کېږي، ځمکنیو بریدونو کې هم دا کار کېږي. ستاسې معلومات څه دي ښاغلی همتیار چې په څه شمېر کې دا کډوال دي په پکتیکا کې په بېلابېلو سیمو کې؟ پخوا خو دغه کډوال تقریبا یو 4-5 کاله وړاندې د دوی د کورنیو شمېر 8,000 تر 10,000 ته رسېدو، ولې اوس د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه کډوال چې رسما د کډوالو ریاست سره ثبت دي 3,500 شاوخوا کورنۍ دلته میشتې دي چې دوی د برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې ژوند کوي او یو تعداد یې چې سلګونه کورنۍ تشکیلوي په اورګون ولسوالۍ کې هم شته. او کاروبار یې څه کوي؟ دوی په څه بوخت دي دا کډوال؟ دا کډوال خو همدلته د لاسو پښو مزدوري کوي، کورنیو لپاره چې نفقه پیدا کوي، د یو چا کره په کور کې یا مطلب خټې وکړي یا مطلب نور کارونه وکړي، ورځنی مزدورکاري کوي، په همدې باندې خپل اولاد ته نفقه پیدا کوي او ډیری یې بیا هېڅ کار نه لري، یوازې هغه مرستې چې نړیواله ټولنه یا افغان حکومت له دوی سره کوي د هغه نه خپل ژوند پر مخ بیایي. او د پکتیکاوالو چلند دوی سره څنګه دی؟
د کډوالو سره؟ د کډوالو سره خو د پکتیکاوالو چلند بالکل فوق العاده ده. په برمل ولسوالۍ کې، په اورګون ولسوالۍ کې د پکتیکا خلکو کله چې دوی پکتیکا ته راغلل، هغوی ته خپل کورونه خلاص کړل، په هغوی ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړ چې اوس هم د هغوی په سیمو کې اوسېږي او بدون له دې چې د هغوی نه کومه کرایه د ځمکې یا د کور یوسي یا کوم بل مصرف ورنه یوسي، هغوی ته ځایونه ورکړي دي او هغوی هلته ژوند کوي. تاسې به طبعا ورسره کله کله غږېږئ، څه وایي نظرونه یې څه دي چې غواړي هم دلته پاتې شي په پکتیکا کې، که نیت لري چې بیرته واوړي شمالي وزیرستان ته؟ دا خو طبیعي خبره ده چې هغه سیمه کې چې یو څوک زیږېدلی وي نو کار څومره هم نام نه وي، هر څومره هم مشکلات وي، زړه یې غواړي چې لاړ شي. ولې اوس د مجبوریت له مخې دوی دلته پاتې دي. دوی په دې هیله دي که چې یو چیرې یو وخت د موږ په سیمه کې امن راغی، یو وخت زموږ په سیمه کې زموږ سر او مال خوندي وو، نو موږ به بیرته خپلو سیمو ته ځو. داسې ریپورټونه وو د پاکستان د پوځ لخوا چې دغلته عملیات شوي دي په شمالي وزیرستان کې، او دا سیمه اوس خوندي ده او ځینې کډوال چې بېلابېلو سیمو ته کډه شوي وو هغوی هم بیرته ستانه شوي دي. دغه لړۍ له پکتیکا هم پیل شوې ده، ځینې یې اوښتې دي؟ بله، او دوی خو عملیات پیل کړي دي. تېر کال هم دوی په همدغه شمالي او جنوبي وزیرستان کې عملیات کړي دي. سږ کال هم دوی عملیات پیل کړي دي او تقریبا څو ورځې وړاندې چې موږ کوم راپورونه ترلاسه کړل د سیمې د کرشي دې طرف ته او هغه طرف ته عملیات روان ول، دې طرف ته افغان ځواکونه عملیات کول. هغه کډوال چې هغوی مخکې راغلي ول دا شمېر چې کم شوی ده، په دې معنا چې ځینې خپلو سیمو ته تللي دي. ډېره زیاته مننه. کور مودان له معلوماتو مو مننه. په پکتیکا کې ځایي خبریال محمد الله همتیار. ژوندي اوسئ. او بهرني خبرونه. د روسیې بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د نیکولاس مادورو له حکومته ملاتړ لپاره چې هر څه ته اړتیا وي ترسره کوي. بل لوري امریکا د وینزویلا د تیلو ملي شرکت باندې بندیز لګولی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټون ویلي د بندیزونه به تر هغو وي چې د وینزویلا د تیلو ملي شرکت د دغه هیواد د ولسي جرګې مشر خوان ګوایډو د وینزویلا د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه په رسمیت وپیژني. د ډانلډ ټرامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې دا بندیزونه به هغه مال لري چې د وینزویلا د تیلو ملي شرکت خوان ګایدو چې ځان د وینزویلا لنډمهالی ولسمشر بولي د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. زه ټینګار کوم چې د امریکا متحده ایالتونه د وینزویلا امنیتي ځواکونه د امریکایي ډیپلوماټانو د امنیت مسؤل او ولسمشر ګایدو پوهیږي چې دغو کسانو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی به د واکمنۍ نقص وي او د امریکا متحده ایالتونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. خو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په کاراکاس ښار کې په یوې غونډه کې د دغه هیواد د تیلو پر ملي شرکت نیوکه کوي او هغه ناقانونه نه بولي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره او د کډوالۍ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د وینزویلایي کډوالو پر وړاندې د لاتینې امریکا د هیوادونو د پیوستون او سخاوت هرکلی کوي. د وینزویلا د ملي جرګې رئیس خوان ګایدو ځان د دغه هیواد لنډمهالی ولسمشر بولي او د متحده ایالتونو، کاناډا او استرالیا په ګډون د لاتینې امریکا څو هیوادونه هغه په رسمیت پیژني، خو چین او روسیه د نیکولاس مادورو ننګه کوي. د پاکستان سترې محکمې دغو پاکستاني وګړو شکایتونه رد کړل چې د آسیا بیبي په براعت یې کړي وو. پاکستان کې سختدریزو ګوندونو ګواښ کړی که د عیسوي میرمن اعدام نشي پراخ لاریونونه به وکړي. د هسپانیې په پلازمینه مادرید کې په زرګونه ټکسي چلوونکو د بلوا ضد پولیسو سره په اخوډب اوښتي وو. د ټکسي چلوونکي د هسپانیې پر حکومت غږ کوي چې د ټکسي چلونې د آنلاین شرکتونو مالیه دې زیاته کړي چې د دوی کار ورسره وغوړېږي. او د امریکا حکومت د چین هواوی مخابراتي شرکت باندې د ټکنالوژۍ غلا کولو او د بانکي دوکې تور لګولی او د دې شرکت مالي مشر نه یې شکایت کړی دی. د چین حکومت وایي دا تورونه د امریکا د سیاسي موخې له کبله شوي دي. او تر لږ ځنډ وروسته د اقتصاد او بیا رغونې برخه.
او د اقتصاد او بیارغونې له برخې دا چې تر دې وروسته د افغانستان بانک هغه مالیه یا د دولت عواید چې له 50,000 افغانیو زیات وي لاس په لاس یې نه مني. د افغانستان بانک وایي دا پریکړه د نغدي راکړې ورکړې د کمښت، د بانکوالۍ ځواکمنتیا او د مالیه ورکوونکو د خوندیتوب لپاره کړې ده چې اوس په کابل کې وي او ډېر ژر به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. ورته مهال د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په آنلاین بڼه د پیسو تحویلي د وخت د ضایع کېدو مخه نیسي او روڼتیا رامنځته کوي. د افغانستان بانک له لوري د نامناسبو پیسو ناچله کېدو د دغو بانک نوټونو د ژر زړېدو مخنیوی نه دی کړی. د سلواغې میاشتې له پیله د افغانستان بانک د برېښنایي پیسو د دودولو لپاره یوه بېله طرحه پلي کېدو ته وړاندې کړې ده، څو په دې توګه د نغدي راکړې ورکړې په کمولو سره د افغانۍ د بانک نوټونو عمر زیات کړي. د دغه بانک مسؤلین وایي چې تر دې وروسته به مالیه، کرایه، محصول او دولت نور عواید چې تر 500,000 افغانیو زیات وي د بانکي حسابونو له لوري دغه بانک ته ولېږدول شي. این پروسه ادامه داره. از اول هود در 6 زونها تطبیق میشه و از اول حمل سال 1398 در تمام افغانستان معاملاتی که ارزشش بیشتر از 50,000 افغانی باشه و در وجه خواستن عواید دولت در افغانستان بانک اینو و معاملات دیگه نقد نمیپذیره. د کار د برېښنایي پیسو پر ترویج سربیره نورې پایلې هم لرلې دي. ما هر روزی که پول می بردیم در تحویلی از لحاظ فیزیکی صدها عدسه تور داریم در هرات و در ننگرهار و در قندهار و همچنان در کابل که پولشان دزدا به سرقت برده. د افغانستان بانک د هر بانک نوټ پر چاپولو شاوخوا 3 افغانۍ لګوي. اخوا د هیواد نغدي اقتصاد د دې لامل شوی دی چې دغه بانک په منځنۍ توګه هر کال 3.8 میلیارد افغانۍ د زړښت له امله وسوځوي. تر راتلونکي یوې میاشتې بعد د هیواد د صادراتي توکو لومړنۍ جوپه د چابهار له لارې هند ته صادره شي. د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د میو 6 کانتینرونه هند ته صادرولو لپاره چمتو دي. ورته مهال د سوداګرۍ او صنایعو خونه ایران او چابهار بندر کې د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو په حل ټینګار کوي. د ترانسپورت وزارت وایي د هند کښتۍ چلولو شرکت په چابهار بندر کې کار پیل کړی دی. افغانستان له دې لارې د صادراتو اجازه ترلاسه کړي او په چابهار بندر کې ظرفیتونه او بنسټیزې چارې هم پراخې شوي چې له دې لارې صادراتو ته چمتووالی نیول شوی دی. یک محموله که افغانی که ماش است تا حال 6 لاری تکمیل شده، تمام کاراش تکمیل است تحت سیستم کارنت تیر با وسایط افغانی از افغانستان حرکت میکنن از بندر نیمروز زرنج به طرف هندوستان. خو د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین د چابهار لاره تر اوسه د هیواد سوداګریزو چارو لپاره له ننګونو ډکه بولي او په لنډ وخت کې د دې بندر ګټې اخیستو ته سپارل ناشوني ګڼي. د دغه بنسټ لومړی مرستیال وایي ایران د هیواد د سبزیجاتو او تازه میوو د صادراتو لپاره تصدیق پاڼې غواړي چې دننه په هیواد کې د چمتو کولو امکان نشته او سربیره پر دې ایران په خپله خاوره کې د توکو د لیږد رالېږد لپاره د هیواد بار وړونکو موټرو ته اجازه نه ورکوي. عین میوه مام داریم، عین میوه ایران هم دارم، مثلا سیب، انار، کلی چیزا مام داریم و رقیب ایران در بازار بمبئی افغانستان است. ایران کوشش میکنه که جنس ما مثل که تاجیکستان کوشش میکنه که جنس ما به روسیه نرن، ازبکستان کوشش میکنه که جنس ما به قزاقستان و روسیه نرن، میوه ما خصوصا میوه و سبزی ما ایران هم امی تعلل میکنن. د چابهار بندر موافقه 2.5 کاله مخکې د هند، ایران او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوه چې په چوکاټ کې د هند لخوا مرسته شوي غنم افغانستان ته وارد شول. خو د ترانسپورت وزارت وایي تر 2 میاشتې مخکې پورې افغانستان یوازې کولی شوی د دې موافقې پر بنسټ له چابهار بندر واردات ولري، خو له 2 میاشتې راهیسې د صادراتو اجازه هم ترلاسه کړې ده. د ښار جوړونې او اراضي وزارت د تصدۍ جوړونې ریاست ځینې تړون کوونکي شکایت کوي چې د لاله ښارګوټي د پروژې پیسې نه دي ورکړل شوي. وایي د دې پروژې 3 میلیونه ډالر پاتې دي چې د ښار جوړونې وزارت نه دي ورکړي. له دې سره د ښار جوړونې وزارت وایي د پروژې 50% کار بشپړ شوی دی او وزارت هم د 50% کار پیسې یو ترکي شرکت ته چې د پروژې اصلي قراردادي دی ورکړي دي. د ښار جوړونې وزارت زیاتوي فرعي شرکتونو ته د پیسو ورکړه د دې وزارت کار نه دی.
دا کسان چې ځانونه د ښار جوړولو او اراضي وزارت د کور جوړولو تصدیق قرارداد کوونکي معرفي کوي دا لري چې د دغه وزارت اړوند لاله ښارګوټي پروژې کابو 80 سلنه کاري بشپړ کړی خو د ښار جوړولو وزارت چې باید د پروژې کابو 3 میلیون ډالر یې ورکړي وای تر اوسه دا پیسې نه دي ورکړي. یک دفعه خانه سازی میریم، یک دفعه وزارت میریم، یک دفعه دفتر از این ترکا میریم. ترکا جیبای خود میکشن که ما 1 روپه نداریم. ما این قدر 62% کار کردیم، 62% کار ما را خانه سازی پیسه نمیته. دې پیسې موږ غوښتونکي موږ دغه په میاشو د کابل کې ورته ناست یو پیسې باندې یو زه نه یم 100 کسه نور دي دا یو چې هغه اسونیه چې ټوله باندې زما شپږم میاشت زه په کابل کې ورته ناست یم. باید در یک ذره غور کنن ببینن چرا تو سالنگاری میکنن پول از اینا را چرا نمیتن. خو د ښار جوړولو او اراضي وزارت ویاند وایي د دغې پروژې د 50 سلنې کار او بشپړېدو سره د دې پروژې 50 سلنه پیسې ورکړل شوي او اوس مهال په پروژه کې د تخنیکی ستونزو له امله کار درول شوی دی. به خاطر ساختساز با شرکت‌های فرعی دیگه اینا قراردادهای خودشان عقد کردن. وزارت شهرسازی و اراضی در خصوص پروژه شهرک لاله البته 55% از خودم پولی که راجع میشد از جانب ما براشون پرداخت هم صورت گرفته. ولی مسئله در اینجا میمانه که خود شرکت از کسایی که البته در قسمت ساختساز از همین شهرک به نحو اینا قرارداد بستن از اونا مقروض است. ما به سهم خود اجرات خود کردیم. لا بل خو د ترکیې قرارداد شرکت چې د دغه پروژې د عملي کولو مسؤلیت لري وایي تر یوې اونۍ پورې به د دغو قرارداد کوونکو ټولې پیسې ورکړل شي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا کسان 4 کاله په تمه وو ترڅو دغه ستونزه هواره شي خو موږ دا ستونزه هواروو او هڅه کوو د راتلونکې اونۍ تر پایه دا ستونزه حل کړو. د لاله ښارګوټي د جوړولو کار کابو 4 کاله مخکې د کابل په قصبې سیمه کې پیل شو. ټاکل شوی و د 26 میلیون ډالرو په لګښت د یو ترکی شرکت لخوا 10 بلاکونه جوړ شي خو تر اوسه 15 بلاکونه جوړ شوي او د دې پروژې کار هم درول شوی دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد ښار ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د ښار کې د شپې لخوا برېښنا نه وي. شکایت کوونکي د بدخشان د برېښنا شرکت پر ادارې د بېغورۍ تور لګوي. هغوی وایي دا 10 ورځې وشوې چې د شپې لخوا برېښنا نه لري او چا یې دا ستونزه نه ده حل کړې. په فیض آباد ښار کې د برېښنا شرکت 4 ډیزلي ماشینونه هر شپه 8000 کورنیو ته 4 ساعته برېښنا ورکوي او د 1 کیلو واټ برېښنا بیه 28 افغانۍ ده. په فیض آباد ښار کې دغه ښار یو شمېر اوسېدونکي اټکل شوي دي او د برېښنا له نشتوالي سر ټکوي. دوی وایي چې له 10 ورځو راهیسې د شپې برېښنا نه لري خو څوک د دوی پر ستونزه غور نه کوي. مشکل برق یکی از مشکلات جدی در فعلا در ولایت‌های افغانستان میباشد و مخصوصا در ولایت بدخشان ما این مشکل از چند وقت پیش پیدا شده و حتی ما در 24 ساعت 15 دقیقه برق نداریم که ما بتانیم از او استفاده خوب کنیم. مشکل والی بدخشان است، رئیس برق رئیس ناکار است و این مشکل ما از دست وکیلای بدخشان است که از همین رئیس برق هم استفاده میکنه. اعتراض کوونکي د برېښنا شرکت په ناغړې تورنوي او خبرداری ورکوي چې که تر څو نورو ورځو پورې د برېښنا د نشتوالي ستونزه هواره نه شي د دې ادارې دروازه به وتړي. تقریبا در طول 24 ساعت ما مردم فیض آباد برای 15 دقیقه الی نیم ساعت در طول 24 ساعت اینجا برق داریم که واقعا هیچ گونه مشکلات ما را مرفوع نمیکنه. اگر بدخشان صاحب داشته باشه هیچ وقت ماشین دیزلی را دبای بعد چی نمیمونه. ما مشکلات دیگه از مدیریت داریم. مدیریت بعد چندین بار تظاهرات کردیم، راهپیمایی کردیم اما بی تفاوت است. خو د بدخشان ولایت د برېښنا شرکت اداره که څه هم د فیض آباد په ځینو سیمو کې د برېښنا نشتوالی د ماشین د خرابوالي له امله بولي. وزارت وایي چې خراب شوی ماشین د ترمیم وړ نه و بل ماشین به فعال کړي. به ارتباط مشکل پیش آمده در قسمت ناحیه 5 شهر جدید فیض آباد یک جنراتور ما عرضه کرده و انشالله که امروز تا بیگاه مشکل رفع میشه. اگر در صورت که عارضه را رفع کرده نتونیم جنراتور رزرفی دیگه داریم که او را انتقال میتیم از ساحه شهر کنه در شهر جدید و او را عملا فعال است در شبکه وصل میکنیم و مشکلات پیش آمده حل میشه. په فیض آباد ښار کې خلک د برېښنا له نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې ویل کېږي د شورابک د برېښنا بندکار چې پر کوکچې سیند جوړېږي 40 سلنه مخته تللی او ټاکل شوی د 2020 میلادي کال تر پایه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د فیض آباد ښار د خلکو ستونزې هم ورسره هوارې شي. د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي د مرمر ډبرو د سوداګرۍ غوړېدا لپاره طرحه جوړوي. د کانونو وزارت وایاند وایي د دې طرحې له مخې به د مرمر ډبرو د کنیستو او پروسس لپاره د پانګونې اسانتیا
برابر شي. او د لوبو له برخې دا چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به د 2020 کال شلوریز نړیوال جام کې په بي ګروپ کې له هند، انګلستان او سویلي افریقا سره لوبیږي. دا سیالۍ په استرالیا کې کیدونکې دي. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې په مستقیمه توګه د 2020 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام ته لار موندلي. د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې د پاکستان، نیوزیلند، استرالیا او ویسټ انډیز لوبډلې سره مخامخېږي. او د پلازمینې ته فوټبال غوره لیګ سیالۍ د مشعل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د مشعل لوبډلې د 1 پر وړاندې پایلې سره د رفاه لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي خپله کړه. له تاسو قدر ملیدونکو او له خپل ټولو همکارانو په مننې د نن شپې خبري ساعت پای ته ورسېد. تر هغو چې بیا ستاسو چوپړ کوو، ښه شپه او ښه وخت.